ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 9 اف وینډوز 10 ها نهم نمبر 10 زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې بیا هم تاسو کوم دی کنټرول پینل باندې سټپ بای سټپ لخره کار کوو خرازو کنټرول پینل دې اوپن کوو تر پاور اپشن پرم تاسو مطلب کار کړی او رزور پس کو دا بعدي درسونه باندې کار کوو خاصوي ریموټ اپلیکیشن اینڈ ډیسکټاپ کنیکشن کلیک کړئ باندې دا ګوري سره پرېس فر کې کله چې مطلب واړی چې یو کمپیوټر سکرین مطلب څه کې خپل کمپیوټر ته مطلب راوړي یا مطلب ریموټ کنیکشن جوړ کې ها لکه مطلب باندې کیمرې لګولې وي سیدا یو نفر مطلب ورته ناس وی اډمنسټریټر فرض کا هغه ټول ګوري مطلب د هر چا سکرین څنګه د خپل کمپیوټر سکرین ته راوړی دی نو د هر چا اکټیویټی څه کې دی مطلب ګوري دا ریموټ ډیسکټاپ کوم د څنګه د نیټورکینګ مطلب یو ځان ته چیرې متاثر یو ټاپک دی په بل خبر باندې کار کوي د څه قسم کار کې لکه مثلا په کومه طریقه باندې کار کوي د لپاره کوم سافټویر نه استفاده کوي او دا نور ښه دا مطلب انیبل کی کوم ځای نه مې کمپیوټر ته بلاړ شي کرکټیک بل ته وکي بیا پراپرټی سره شور پسې د کی به ریموټ ډیسکټاپ دا انتخاب کوي ښه اوس که زه مطلب انتخاب کوم چندل تا کلیک کړئ باندې اوس ګوره اوس ماته څنګه شو ډایرکټ سره ولا سیستم پراپرټی دی کې بس کله کوته چې الاو اوس ماته دا میسج راکوي کې لکه سوي الاو ریموټ کنیکشن ټو دس کمپیوټر ښه الاو پلان کې ګوره بیا مطلب یوزر نه انتخابوي چې مطلب کوم یوزر په دې کې کار وکړي دا څه نور ښه دا بعدي خبره خبره موږ تاسو سټپ بای سټپ کار کوو ښه اپلای مې کوم ماته څنګه شو ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن جوړ شو خاصه قسم دا کار کوي ګوره کله ما چې په دې باندې کلیک وکړم نو ماته سوي چې اډ کا ورته کلیک کړئ ښه دلته به موږ تاسو کو ټایپ کوو دا څه چې مطلب د آی پی ادرس دی ښه دا موږ تاسو نه پیژنو دا مطلب آی پی چی ده ښه دا لپاره نیټورکینګ کې سټپ بای سټپ کارو دا مطلب ادرس نوښت کوو بیا نیکسټ کوو ښه کلیک کړئ باندې مطلب یالته وای چې دا خو تاسو نه ټایپ کړئ ښه دې ډېر مسله غان به خره سټپ بای سټپ وایو ښه نیکسټ راځم ورپسې بل څه وای چې مطلب څه کا سټوریج سپیس دې کې څه وایي ګوره زه په دې کلیک کوم مطلب غواړم چې یو سپیس ځان ته جوړ کړم د لپاره چې کچېرته زما د هارډ ډیسک وسوځېدو ختم شو نو ډیټا څنګه شي مطلب هغه زه مطلب خپل ځان سره منیج کوم اوس ما دا سوي چې مطلب څه کوي یوز سټوریج سپیس ټو سیو فایلز ټو اور مور ډرایوز ټو هیلپ پروټیکټ یو فرام ا ډرایو فیلر څه مطلب شي چې مطلب ډرایو لمنځه لاړ نو په دې کلیک وکړه اوس مطلب څه کوم لکه بلډ کوم ما ته چې دا څه یس کا ورته میسج ښه خلاص وای چې مطلب سلیکټ ټو کریټ ا ډرایو پول وتم چر اوس هم سره پیلن بل دویم نشه ښه نو ډرایو ښه نو ډرایوز دټ ورک وذ سټوریج سپیس ار اویلیبل چې دا اوس ما سره مطلب دویم ډرایو نشته لري ښه چې موږ تاسو مطلب دویم ډرایور اکو سکو ان مطلب هدف زما دا چیرې کله چې ما مطلب فرض کړئ امکان نشته چې څنګه شي دا ټول ختم شي را سره نو زه بل ایکسټرنل هارد ډرایو سکوم وسره کنیکټ کوم تم سو کومه دا ټول معلومات څخه هغه ته ور کاپی کا سیدا بیک اپ تی واخلم نګه د څوري کیږي سپیس سٹور ورته وي هي سٹور سپیس په دې کلیک وکړه یس کا نو ګور ماته چې مطلب تاسو تر اوسه کنیکټ کړئ ښا سیدا اوس دلته وایي چې مطلب میک شور دیٹ یور ډرایو یو وانټ ټو یوز آر کنیکټډ اوس ما سره پیلن دویم نشته دی ښا نو کله تاسو مطلب دا غو بیا کولای شئ سکه دنه یو مطلب یو بیک اپ په شکل باندې واخلئ ښا ټرابل شوټینګ څه دی لیکي مشکلات پرابلمز په دې ځکه کلیک کوم علاقه بعض اوقات تاسو ګورئ مطلب مختلف قسمه مشکلات سره مخامخ کیږي کمپیوټر کې سره اوس ماته سوي چې سو کله کا ټرابل شوټ مين مشکلات څه کوي دا حل کوي دا مشکلات ها اوس ماته چرم پروګرام میډ فار پریویس ورژن اف وینډوز اوس ګورئ دا ډیر مهم اپشن دی او ډیر ځات مهم کار کوي اوس لکه زما کوم وینډوز دا وینډوز 10 دا زه لکه په دې کې د ایکس پی یا د وینډوز 7 یو زوړ پروګرام څه کوم رن کوم د دې سره کوم دی کمپیټیبل راځي سره راځي کمپیټیبل دا مطلب چې د زوړ شي لپاره جوړ شوی او ته په نوی کې اوپن کوي نو دا به مشکلات ورکوي نو اوبه څه کې د ځنه برن کوي ښه کلیک کړئ باندې اوس ماته چې مطلب څوکا رن کا پروګرام ښه پروګرام کمپیټیبل ټرابل شوټر څوکا نیکسټ کله کا ها اوس ماته چې لک صبر کا ډیټیکټینګ ایشوز کوم مشکل دی په کله کوم ایشو مخکې راغلی ده ښه دا لک صبر کوچ تر څو څنګه مطلب دا وګورئ چې کوم ځای کې څه مسله ده کله چې تاسو یو جوړ پروګرام دې کې مطلب څه کوي انسټالوي نو هغه به تاسو وایي چې دا انکمپیټیبل دی مطلب مشکل دی ورسره یاد ده کې نه رن کیږي هغه څه کوي دې ځنه برن کوي ښه پروګرامز میډ فار پریویس ورژن ښه اوس ګوره سرچینګ فار پروګرامز لکه صبر کوو چې دا څنګه شي مطلب تاسو دا پرابلم ډیټیکټ کی ښه فرض کو اوس ما سره راوتم چیرې دا افیس 2014 کار نه کی فرض کا اوس خو ما سره مطلب شته په دې لیست کو ته انتخاب چلا کدا وینرار کار نه کی یا فار ایگزامپل وتم چې دا لاین سټیټ پروګرام کار نه کله دا به نیکسټ کما یا فار ایگزامپل تم چیرې میډیا پلیئر کار نه کی نو نیکسټ کله کا اوس وای لکه صبر کا ریزولف څه مطلب شو مشکلات ورتال اوس ماته چې سلیکټ ټرابل شوټینګ اپشن سو کله کا ریکمانډډ سیټینګ مطلب وړي کو ټرابل شوټینګ پروګرام وای ښه وتم چیرې ریکمانډ سیټینګ کلیک کړئ باندې اوس ګوره
څنګه شو ما سره ټیسټ کمپیټیبিলিټي سیټینګ فار دیس پروګرام ښه وینډوز کمپیټیبل موډ کې وو نو څنګه شو ما سره ټیسټ پروګرام کله اوس ګورم چې دا اوس رن کیږي نه ډایرکټ ما سره څنګه شو اوپن کړل شو ښه کله چې داس مشکلات ورکول هغه څه کوو دې رن کوو خلا نیکس بکو او تم چې ما ته اوس وایي چې مطلب دغه سیټینګ ثبت کول غواړي او تم چې یې ثبت بکو یو ځای کې اوس ګوره جنریټینګ ریپورت اوس ما ته ریپورت څه کوي جوړوي او سرچ هم کوي ما ته فکس شو کنه ما ته څه یک ام کمپیټیبل پروګرام وکړه څنګه شو اوس ما سره فکس مين جوړ شو تاسو کا بس ختم کا خبر وای چې هارډویر کې مثلا مسله غانې دي هارډویر ان ساوند لکه او تم چې کنفیګر ډیوایس کلیک کړئ باندې زه غواړم یو ډیوایس څه کما یار کما ها هارډ ډرایو ډیوایس دی ته میرا نیکسټ کا ها اوس به صبر وکړئ چې دا څنګه کیده ډیټیکټینګ پرابلم وګوري چې کوم ځای کې مشکل دی سیدا خلک صبر وکړو اوس ماته چې مطلب ګوره دلته څه کې سټیټس درته خرابوي خاص دا مطلب کوم ځای کې مشکل دی ها سکینینګ پر هارډویر چینجز ها ګورو چې مطلب کوم ځای کې څه مشکل دی ها دا بس کوم مطلب کلوز بک ځکه زم تاسو کوم مشکل نه شریخه پرینټر کې مطلب سم مسله ونسو کا پرینټر باندې کلیک وکړه دا ډایرکټ څه کې درته وګوره ما سره دا راغلل ها فار ایگزامپل ریکارډینګ ډیوایس کې څه مشکل دی ټربل شوټینګ اوټ مطلب پلی بیک لوډ سپیکر کې څه مشکل دی یا وای چې مطلب نیټورک ان انټرنیټ دا مشکلات دي ماته کنیکټ ټو انټرنیټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره نیکسټ کرکا دا چې ما سره مطلب ډیټیکټینګ پرابلم ټول مشکلات درته ګوري چې څه خبره پکې دا ټربل شوټ دی پلان کې تاسو نور ښه اکسس فایل شیرډ فایل دا شیر په تاسو په نیټورک کې وایو ښه دا څه مطلب دی ورنه سکیورټي کل څه خبرې دی وینډوز اپډیټ مطلب کار شو رن مینټیننس ټاسک د کار شي امپروو پاور یوزیج مطلب دا شان غواړي سیدا دا اوس ماته مطلب چې د پاور هغه د تاسو بل ور باندې کار وکړو نو د دې ته مطلب مختلف قسم مشکلات څه کولای شي راولای شي ښه او ویو آل مطلب مکمل کتر غواړو اوس ګوره ما سره څنګه شو مکمل دا قسم درته ښکار کیږي سیدا ټربل شوټ کمپیوټر پرابلم دار ښه نو اوس ماته وایي چې ډسکرپشن کوس تم چې دا پرینټر کې څه خبره وایي چې مطلب ګوره وایي چې فایند ان فکس پرابلم وذ پرینټر دې کې لکه مشکلات دي کومه کټګوري کې د کټګوري هم درته ښایي کوم کمپنی جوړ کړی دی مايکروسافټ کمپنی جوړ کړی دی د دې څه کولای دا کتل شي هیستوري مطلب صاحب کار شول نو کلیک کړئ باندې تاریخ شبه هم درته وخی چې لکه په دې تاریخ باندې دا مشکل مخ راغلی و خان او چینج سیټینګ باندې مطلب کلیک کوي سو کمپیوټر مینټیننس وینډوز ویل چیک مطلب وینډوز بس کې چیک کوي درته په کار دی نو اپ کا کوي چې نه مطلب وګوره نو څه وکړه مطلب آن باندې کلیک وکړه انادر سیټینګ لکه الاو ټربل شوټینګ ټو بیګین امیډیټلی وین سٹارټډ دا مطلب واړی نه پرایوسی سټیټمنټ اوس ګوره په دې مې کلیک وکړ ها ګوره چیرته لاړو ډایرکټ د مايکروسافټ چای ته لاړ ها پرایوسی سټیټمنټ ته ښایي ها بیک زمر پسې ابل مطلب څنګه شو لکه گیټ هیلپ فرام ا فرند کلیک کړئ باندې لکه سو انوایټ سم ون ټو هیلپ یو کلیک کا اوس مطلب څه کوم لکه ها کمپیوټر از now set up send invitation repair کول دا اوس ګوره ما سره چی شو لکه ریفایر تم چره ریفایر کا ګوره ډیټیکټینګ پرابلم ډایرکټ راغی خا دا مطلب مشکلات ته غواړي څه کې نیټورک ډایګنوسس سیدا پدا اوس دا څنګه کیږي ښا خدای مې ختم کو لیو اٹ خدا وشو بل شي تاسو سره وینډوز موبیلیټي سنټر دا ګوډر میم شایره بعض شان مطلب ته غواړي څه کې فرق فار ایگزامپل تم چره د دې مطلب لوډ سپیکر کم او زیات کا او د نور نشان په دې کلیک وکړه کا دا سره به ډایرکټ سره اوپن شي وینډوز موبیلیټي سنټر لګا اوس مله چې ډسپلی برایټنس تیزول غواړي یا کمول غواړي د دې نه تیزول هم شي او کمول هم شي ښا راځو بیا کلیک کوم باندې لکه څه مې پکار دی بس دومره دی ووسی 100% صاحب کار شولا بل لوډ سپیکر دې زنم کنټرولر شاله کا دومره پکار شو دومره سیدا یعنی مطلب دا موبیلیټي سنټر دی ته کول دې نه باز شین سکه تر سره کې خاماته به ټیک کړه کې کوم سټایل لکه زمام دا سټایل له یو ساتاو 350 دقیقې پاتې تقریبا شپږ ته پیسره پاتې ماتریدا اوس ما سره مطلب نو ډسپلی کنیکټډ اوس ما سره مطلب چې دی ال سی ډي کنیکټ نه ده کنه دې نه مطلب هغه به کنیکټ کول شي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته چې مطلب یور پی سي cannot project to another screen سره try to install بنکې ها او کته مطلب دا څه په کار شو وای نه سنکرونایزیشن کوم لکه پارټنرشپ سره دا ګوري ماته سمخ کوم چې سنکرونایزیشن څه مطلب شو غواړي مطلب یو افلاین فولډر جوړ کې کله چې مطلب تا په کار وکاو نیټورک سره کنیکټ شي غواړي دا تګرا څنګه شي ډایرکټ کل تلاړ شي ها بل لکه څه په کار شو پریزنټیشن سیټینګ مطلب پروجیکټور غواړي چې فرق کوي اوس خلک څه فرق کوي ال سی ډي ګان مطلب څه فرق کوي ها خلکو مخکې څه فرق کوي پروجیکټور داسې ډیوایس به وخا او تاوان هم درلوده مطلب ځکه چې ای به شواګانې مطلب خبرولې هغه مطلب ریس به خبرولې سیدا ها بل چې ما سره بیت لاکر ډرایو انکریپشن دا ډېر مهم شری بعض اوقات مطلب غواړي داسې چلو شي فرض کا ورته چر
په دې لوکل سی باندې مده سکه کل په لګوا 400 کې اوپن نشي کړلای فار ایگزامپل دې باندې مطلب لګوا دې باندې ولګوا فرض کړئ لپاره چې سکیورټي پروټیکشن لپاره نو هغه کولای شي بیت لاکر په ان کې لکه څه په ان کې بیت لاکر فرضاً وایي چې مطلب ز پلس تا غړم سکم پاسورډ ورکما نو دلته راش ورپسې هله قسمه پکار دی پلس می پکار دی نو پلس څه ورته کنیکټ کړه دا پچرتا انکرپټ ډرایوز ښه اوس ماته کوم یو باندې غواړي ګوره ما سره کوم دي دمر ډرایو نه دي اپریټینګ سیستم کوم کې مطلب انسټال دی ما سره یا وینډوز کوم یو کې انسټال ده لوکل سی کې بیت لاکر څنګه دی اف دی د دې نه بیان کې ورته خدا ډیر زیات وخت نشي ښه یا تقریبا ډیر زیات وخت نشي او کته مطلب وای چر د ریکارډینګ لپاره کوم دی باندې څه ان باندې کلیک وکړه الکه بل ډرایو په کار سو کله کلیک اور باندې کوه دلته ور باندې کلیک کوه ټرن آن څه مطلب شو فعال کور باندې ټرن اف مطلب ما سره کوم دی اف دی مخکې سیده نو اوس ماته چې ریموویبل ډیټا ډرایو هم ته کولای شي مطلب هغه هم څه کوي اوس ماته چې انزرټ کړي ریموویبل یو اس بي پلس ډرایو ټو یوز بیت لاکر گو ټو سیده خو اوس ما په لنس کو مطلب پلس کنیکټ کو سره ورم سو کوم دی باندې مطلب بیت لاکر ان کما راځور پس چیرته ته کلیک اوس ګوري ما سره څنګه شو لکه یو ډرایور هغه سنامه دا دا اچ او تم سو کړه ټرن آن بیت لاکر کلیک کړه باندې اوس ګورا اوس ماته چې لک صبر وکا سٹارټینګ بیت لاکر ښه پلیز ویټ while bit locker initialize the drive ها do not remove your drive using bit locker setup ها ګوري دغه دا خبره مې تو کله شکل ته مطلب دا ور باندې رن کړ نو دا به مطلب هغه نه اوپن کړي دا سورته وی یو اس بي مونته لري کوي ها اوس ماته چې choose how you want to unlock this drive تم use password لکه څنګه پکار دی پاسورډ مې پکار دی پاسورډ ټایپ کوړه دا پاسورډ شو ما سره ها دا ټایپ کله کوړه دوباره نیکسټ کله کا اوس ګوري ماته سوي چې هاو خدا به څه کوته چر نیکسټ کا اوس ماته چې را پاسورډ کوم دی مطلب میکسیمم لینث غنه کړ بعض اوقات اس مسله کې لکانو دا مسله چې د تاسو وای چې را شپږ و کریکټر باید وو چې خاصه به ورته نو مر کوم دی لپاره چې اسانه شي ښه دا نه مې ورته ورکړ سره اوس ګوري مطلب نیکسټ کومه بیا ماته چې مطلب د کوم دی ریکوایرمنت مطلب پرنه که خا دا سی پاسورډ بټای ورته ښه لک کمپلیکس غونډه ښه بیا ټایپ کوم لکه نیکسټ کا اوس ماته سوي چې دا مطلب دی لین کوم دی هغه ریکوایر نه کړ یا فلن سپارنه شو خایدا چلو کوی بلکې سم نوښته کوم مردا ښه کریکټر نه زده ورته ښه صحیح شو نیکسټ کا اوس څنګه شو بس وای خصو بعض اوقات مطلب دا مسله ورکوي چې راته مکمل پاسورډ ورته ورنه کړه اوس ماته چې مطلب دې ریکوري فایل لکه ته غواړې ثبت کوته بیا ثبت کړه چې ډیسکټاپ مخ باندې دا نو میسج نه سیو کا نیکسټ کړه کا اوس ماته چې انکرپټ یوز ډیسک اونلی فاستر وته مې بالکل نیکسټ کا سٹارټینګ انکرپشنز ګوره څنګه شو ما سره بس دې بنوس انکرپشن روان دی ګوره ډرایو دومره کمپلیټډ چې دا اوس رواني مطلب ښه موږ تاسو نور د سمخ کې وسو ښه بل څه ډیفالت پروګرام ګوري وای چې مطلب تاسو کا ډیفالت پروګرام نه انتخاب کلیک کړئ باندې لکه ډیفالت پروګرام نه څه مطلب دی تاسو په دې باندې پوي کوم ګوره بعضو کله لکه داسې کوي لکه زه غواړم چې یو ویډیو پلی کوم اوس ګوري ما سره مختلف قسمه پلیرونه دي لکه دغه پلیر سره شته وینډوز میډیا پلیر نور پلیرونه دي بعض اوقات وای چې مطلب ما سره څنګه شي دا دغه همیشه ویډیو کوم نه مطلب دی فایل کو اوپن شي نو بس کله کله د دې نه براشه ورپسې کلیک کړئ باندې ډیفالت پروګرام باندې کلیک وکړه اوس ګوره وته چیرې سیټ یو ډیفالت پروګرام کلیک کړئ باندې اوس ګوره دومره ما سره کوم د پروتوکول اندر د خایخه ټو سیټ ا پروګرام از ا ډیفالت فار all types and protocol it can be open کلیک اوس ګوره لکه صبر کوو چې مرسته کې دا لیست راشي ښه لوډینګ ګوره دا روان دی ښه اوس ما ته وایي چې مطلب څه وکړه لکه سره لکه په کار اوس ګوره دلته ما سره څومره پروګرامونه ما سره کړي څنګه اوس ما سره ټول ته راغلي دي ښه وته ملکه دا زما په کار دی څه وایي ایډوانس پلان کې ښه set this program as default ګوره use the select program to open all file types of protocol open by default دا اوس ګوري بعض اوقات تاسو مشکلات هم جوړوي ښه دا ما ډیفالت کوي مشکلات ځکه جوړوي درته چې امکان لري ته مطلب یو څه پلی کوي فرض کړئ یو فایل اوپن کول غواړي نو هغه هم په دې کې در سره اوپن کی دا به اوس ګوري مشکلات جوړوي ښه چې اوس ډیفالت پروګرام پر دې سره لکه د لپاره تاسو په کار شولا چې میډیا پلیئر لپاره لکه all files لپاره مطلب غواړي وکړه وای چې نه choose which style protocol select په کلیک وکړئ باندې اوس وته چې مطلب کوم پروګرامونه استفاده کوي تم چر دغه څومره ویډیوګانې چې مطلب ما سره په کمپیوټر کې دي هغه څه کو په دې باندې وپنوه نو ګوره ما سره دومره فایل نه دی دا یو د ایکسټنشن دی ښه ایکسټنشن مین فارمټ ته ویل کی خاندان ګوره ته مختلف قسم دي ښه
ای وی آی او داسې نور دا مې څه کله کا سیو کړل بس دینه بعد څه کلم ویډیو پلی کوم چې باندې اوپن کیږي ما سره په دې کلاسیک میډیا پلیئر کې به اوپنېږي ښه اوس صبر کوو چې دوباره څنګه شي خپل پروګرام ته ریټرن شي ښه نور پروګرام مطلب تاسو په کار شول دا دی مطلب بزنس کول شو کوي چې ال پروګرام نور باندې شو کوي چې نه سپیسیفیک پروګرام لازم په کار دي نو ګوره ما سره دا څه کې دي تاسو دا سیټ کول شي ورته ښه بل څه چې اسوسییټډ فایل ټایپس اور پروتوکول وذ ا پروګرام کلیک کړئ باندې دا تاسو ګوره مطلب بعضی سپیسیفیکیشن نور پروګرام مطلب وړي معلومات وړي ښه سوي کلیک ان ایکسټنشن ټو پروګرام دټ کرنٹلی اوپن اټ بای ډیفالت دا صبر کوو چې دا څنګه چې ما سره اوپن شي ښه اوس ګوره دا دی ما سره چې دا کرنٹ پروګرام لکه دا دی تاسو مطلب کتلم چې ښه ایکسټنشن ډسکرپشن او کرنٹ فایل او تم چې لکه دا 3GP فایل چې کوم چې باندې اوپن کیږي سوې ماته چې مطلب په دې باندې اوپن کیږي دا فایل لکه چې باندې اوپن کیږي ماته چې انون اپلیکیشن چې اخر کې مطلب ایکسټنشن کې چې ډاټ ای وی یو مطلب پته وای نه لګي کې د ایکسس فایل لکه چې اوپن کیږي وای مايکروسافټ ایکسس کې اوپن کیږي تاسو ګوره مختلف قسمه پروګرام ته څه کولای شئ ته کتل شي ښه چې کوم پروګرام کو اوپن کیږي غادر ته خای او کوم چې نو اوپن کیږي څه ته خر کوي چې انون مطلب نامعلوم اوس پرس کدا اوس نامعلوم اپلیکیشن دلته پبلک کی سکیورټی ابجیکټ دې پته نشي چې کو اوپن کیږي در سره چینج کولای هم شرکا کلیک کړئ باندې چینج پروګرام باندې ښه اوس ماته چې مطلب یو ویل نیډ نیو اپلیکیشن ټو اوپن دیس کلیک کړئ باندې مطلب کوم سره اوپن کړو تم چې دې سره اوپن کا الویز همیشه څه کو پدې کې اوپن کوا دا چینج دی سیدا خانه اوپن کو دا به ختم کو دوباره زور پسې بیک بل څه چینج اټو پلای سیټینګ دی بارے کوم تاسو مخکې خبره کړو چې لکه سره پرې صفر کوو مطلب یو میډیا یو ډیوایس چې کله کنیکټ کو سره اسه کسی مو وسی دی بل تاسو سټیپ بای سټیپ کار کړی دی خاصو سیټ پروګرام اکسس ټو کمپیوټر ډیفالت کلیک کړئ باندې ها اوس ماته چې پروګرام کنفیګریشن سپیسیفیکیشن ډیفالت پروګرام پر سرټن اکټیویټی سچ اس ویب براوزینګ پلان کې ها زله کته باندې کلیک کوم اوس ماته چې مايکروسافټ وینډوز ویب براوزر زما چې دلته انټرنیټ ایکسپلورر زما کوم دی ویب براوزر دی ایمیل چې کوم مطلب ایمیل پروګرام دی مايکروسافټ آوټلوک دلته پلیئر می چې دلته دغه پروګرام دی سیدا اوس ماته دا خای چې مطلب تا کوم اکټیویټی غانې په کوم پروګرام کې کولای شي او کوای شي نن مايکروسافټ لکه اوس ګوره ماته چې لکه دا قسم ګوګل کروم کې مطلب پنوا او کوای چې کسټم لکه په کار شون تیم شي یا رس چلو کا ډیفالت براوزر چې کوم دی زما چې ویغه ګوګل کروم اوس یعنی مطلب چې هر کله چې ما انټرنیټ مطلب کنیکټ کوو او انټرنیټ مطلب ما ویب پیج اوپن کول څنګه شيغه ما سره په دې ګوګل کروم براوزر کې استفاده شي او کوای شي نه انټرنیټ ایکسپلورر کې مې پکار دی یا ډیفالت مطلب زما پکار دلته څه کول شي چینج کول شي نور پروګرام اساس پکار شول خاطر چې لکه مايکروسافټ صحیح ده ښه دا به کینسل کو بیگ زور پسې ښه بل څه تاسو سره کانو ایکسس سنټر کې ګوري څه خبرې دي موږ تاسو ته مطلب وایي څه کا کمپیوټر دې مطلب څه کا پاسانه سره استعمال کا څه ګورا ماته چې میک یور کمپیوټر ایزی ټو یوز مطلب پاسانه سره څه کوم دې فرق کوم اول چې ما سره یته لیکي سٹارټ میګنیفایر مطلب زه غواړم دوربین سٹارټ کوم کلیک کړئ باندې ګورا تاسو ګورا ما سره څنګه شي میګنیفایر مطلب سٹارټ چې ګورل د ما سره کوم دی راغی ښه تاسو کولای شئ مطلب سکرین هر برخه څخه غټه وګورئ میګنیفایر دوربین دی ښه زه په دې علامه باندې کلیک کوم دا چې کوم ما سره چې دی میګنیفایر درې سو اساس په کار شول او کوای چې مطلب کومه نو کم کا همې ذاتوله شمه کومول شي اوس مې ځکه بند کړ ښه دا نریټر د لکه نریټر څه مطلب څه کومه خبره کوم هڅه اوس ماته بیا وایي ګوره دلته مطلب درېګه ملک چي دی دا مې انتخاب کړل Start magnifier. magnifier دا چې مسله read Start narrator. سیدا بل چې تاسو لکه نه غته لکه چې ان سکرین کیبورډ کلیک کړئ باندې اوس مطلب وړه خپل سکرین باندې کیبورډ راوړل کلیک کړئ باندې ان سکرین کیبورډ باندې کوم څه کلیک کوم Start on screen keyboard. سیدا اوس ګورئ چې مطلب ماته څه کې ډایرکټ کیبورډ راغی چې راغی مسله کیبورډ سیدا دا ګوري مطلب رن نه بسنګ تاسو برن کې داس نوښته کې ورته او اس کې بنوښته کې ښه انټر وکړئ او اس کې هم دا مطلب سکرین څه کې کیبورډ څه کې د سکرین مخ باندې راوړي دا اوس ماته څنګه شو دا کریکټ شو سیدا ها هاي کنټراست باندې کلیک وکړه دلته اوس ګوري ما سره کوم میک یور کمپیوټر ایزی ټو سی دا اوس ګوره ما سره نور اپشن نه دي ښه زغ زیات اپشن په دې کې نور هم څه دي ښه بیک زور پسې Always scan this section. بل څه وی چې لکه ایکسپلور لار سیټینګ یوز دیس کمپیوټر وداوت ډسپلی دا څه مطلب تاسو په کار شونه نریټر ټرن اف کاوډ پلان کې څو سیټینګ مطلب 2 سیکنډ مطلب سیګ شي مسره اډجست ټایم کاوډ ته څومره سیکنډ 15 شپږ سن نور Always scan this میک section. کمپیوټر ایزی ټو سی کلیک کړئ باندې مطلب بزنس فرق ولې شل کا ماوس دې مطلب پاسانه سره تغیر کا کیبورډ دې چینج کړل دا ګوره ما سره بعض سیټینګونه د څنګه دي ته هغه چینج کولای شي سیدا ښه دا څه کوم بیگ زمور پسې بل چې دې تاسو لکه فونټ دی فونټ څه مطلب شو د لیکلو سټایل د څه کې فونټ ورته وایي ها فونټ باندې څه کومه کلیک کوم
اوس ګوري زه مطلب غواړم چې وګورم زما په کمپیوټر کې کوم فونټ راغلی دي. فونټ مین د لیکلو سټایل. دلته ګوري ماته چې پریویو ډیلیټ اور شو and hide the font installed on your computer. اوس ګوره دا مطلب یو سټایل دی. ګوره دا بل عربیک ټایپینګ مطلب دا قسم راځي الف بی جیم. دا ګوره ایریل سټایل دی. اوس ګوره دلته مختلف قسم څه کولای شي دا سټینګونه مطلب کتلی شي یا پریویو کولای شي. خو اورګنایزر کې چی شي دلته مطلب څه کولای شي اورګنایز کولای شي مطلب څه کا سلیکټ آل کا ماته ګوره ټول څنګه ماته انتخاب کړل. پریویو کولای غواړم مطلب ټول څنګه شي اوس ماته کار شي. do you want to open دومره فونټ پر وینډوز نو سره ډیلیټ کولای مطلب غواړم ډیلیټ کولای شي شو کولای غواړم مطلب سره دا اوس ګوره فرض کړه څه قسم دا مې لکه څه کوم وته مې هاید کا او شو کا نو مې شو کولای شي مې څه کولای شي هاید کولای شي. ها شو کا او هاید کا. ها بل ځای چې فونټ سیټینګ باندې کلیک وکړو مطلب زه غواړم څه کوم فونټ سیټینګ مطلب چینج کوم ورته اوس ګوره ریسټور ټو ډیفالت فونټ سیټینګ. ها خپل د دې څه کا ریټرن کا او کوم چې مطلب انسټال سیټینګ دا اوس ګوره مطلب انسټال سیټینګ دی الاو فونټ ټو بی انسټال یوزینګ شارټ کټ ایڈوانس هدا خدا بس کو غیر فالو ورته کلیک کړي باندې. ها بیا څه ویل کنو ګیټ مور فونټ انفارمیشن آنلاین کلیک کړي باندې. اوس ګوره مطلب ته غواړي آنلاین لاړ کوم سایت ته لاړو microsoft.go.microsoft.com. ها بل څه لکه adjust clear type setting دا ګورم تاسو ډسپلی کور باندې کار کړو چې کله مطلب ال سی ډي کې زو غواړم څه کما دا وګورم دي ریلیبিলিټي مطلب څه قسم کار کوي ماته سره درته کار کوي. او بل څه چې لکه سوکا find a character بعض وخت لکه دا سکیږي تاسو مطلب یو فونټ پکاريږي یو کریکټر دی پکاريږي یو سیمبول دلته مطلب څه کول شي پیدا کول شي لکه د کوم فونټ دی پکار دی او تم چر لکه زما د فونټ پکار دی ګورل ته ما تر څنګه شو ډایرکټ سیمبول نه راغله مختلف قسم سیمبول فار ایگزامپل ټي ام زما پکار دی سلیکټ کړه دا کاپی ته واخله بیا ته پیسټ کوخه دا به تاسو لخوا ورسته وایي د څه خبرې دي مایکروسافټ ورډ کې دی باندې سپیشل تاسو لرو ټاپک لرو ښه چې د څه خبرې دي. ها مانیج آپشنل فیچرز یا مطلب تاسو غواړئ چینج سایز کلیک کړئ باندې دا هم تاسو مخکې ولسل په ډسپلی کې مهرباني کارو کې چلکه سوکا ټایټل بار مطلب چینج کا مینیو چینج کا میسجونه د نور د نو سکولش مطلب سایز هم تغییر کې او بولډ ټیم کې څه خبره پکې نشته. ها بیک زور پسې کلیک کا بل څه چې مانیج آپشنل فیچر کلیک کړئ باندې اوس ګوره مطلب ته نور سیټینګ هم د څه کولای شي ښه. ها بیک بلاوټ شور پسې ها سوې ماته مطلب آپشنل فیچرز ګوره اډ کنور فیچر عربي کله قسم راځي نو دمر ځای نو ماته وایي چې اډیشنل عربیک د پلان کې سره ول دوسته کولای شي معلومات کتل شي دا ملک انتخاب کوتم چې ان انسټال دا ژبه سکه ختم کا او کوي مطلب دغه دا اډ کولای غواړي مطلب سکه اډ باندې کلیک وکا اوس ماته چې نو فیچر ټو انسټال ما سره کوم فیچر نشته ریخه یا اضافي شان مطلب اوس پهل نلم چې ورته اډی کومه ښه دا اوس ما سره مطلب اپلیکیشن څه قسم کار کوي دا تاسو مخکې لوسلیو سورت دی ښه بیک زمور پسې بل چې دم تاسو لکه کیبورډ دی کیبورډ سره پر اس فرق کو مطلب غواړم څه کما خپل کیبورډ مربوطه څه کم بعض سیټینګونه مطلب وکما څه قسم پر کلیک وکا ها اوس ماته سوې لکه کیبورډ پراپرټیز کیبورډ باندې څه کوم لیکل کومه سلا کیبورډ دا د مطلب بټن نه یو تختله سلا یو بټن چې کوم دی مشخص سلب کار لپاره مطلب اس فرق فار ایگزامپل ا څه کوم تاسو یو مشخص سیمبول ریپرزینټ کوي ا خو اوس ماته چې کریکټر ریپیټ اوس ګوره دا اورانه چې کوم له ما سره ته یو ال ته مطلب ما سره دوه ای دی اوس ګورل تاسو کوم زو درېګم زنه شو کوم چلکه چې ای می مطلب پریس کول پسې ګوره دا مې سکو ختمو مې ګوره زه دم چې سو کومه ته ختم شته ګوره ای می پریس لګ وخی ونی وو ای څنګه کړ مطلب شروع کریکټر سو کړ لګ وخت ونی وو بیا مطلب تیز روان شو دم چې سو کله کا تاسو مکوا شارټ دی ووسی اورانه حروف دم پاسانه تیزی سره سٹارټ شي ختم شي اوس ګوره ډېر په تیزی سره سٹارټ کیږي او په تیزی سره ختميږي کته وې داس نه ولکه وخت دی ونی شي ګوره دا به سکه لانګ ته چینج کا خدا ګور یاد کې سړی د پاس اچ کوم د سٹارټ حروف د پاره د خګوره زه ای پریس کوم ورپسې ګوره وخت ذات ونیو کنه اوس کا پا کوم داسې به وي لګ وخت پني سي اولنې حروف بیا نور بسې شي چلا خطا سوې داس نه ولکه اولنې سره زما کار نشه بلکې ټول سره زما کار دي سو کا ریپیټډ لسکه لکه سلو کا اوس ګوره ته چې کله لیکل کوي نو دا وړي وخت نه ګوره کا پا کوم هم داسې بکیږي سیدا د لیکل لپاره څنګه شو مطلب مشکلات جوړي ورته خدای مې څه کړه کا تم چیرې فاست دي شي تیز دي شي اوس ګوره تک مطلب څه نوښته کوي هم څنګه به تیز به مطلب هم لیکل کیږي هم بس کیږي پاکيږي خبر مطلب څه چې کارسر بلینکینګ اوس ګوره تاسو مطلب څه نوښته کوي فرض کړه کا د معنی شکل چې وین ورډ ښه انټر کا ښه اوس موږ تاسو ګورو دا کارسر ګوره څنګه شول کانو تیز هم پیدا کیږي مرکی دا د ماثر شي لکانو کارسر دی ښه دا مطلب څه کول غواړي ته چیرې لګي فرست کا نورم اوس ګوره
ډیر تیز شو کنه او کوای چې مطلب داس نه لکه سو کا بس نن بيخي کار دی بيخي څنګه کې مطلب دا د ورکیږي نه ګوره هم داس شو ما سره دا د کوم قسم ساتي میډیم چې د خاله منځنۍ سایز کې دا قسم خله ها دا د هارډویر مربوطه مطلب معلومات در ډسپلی کې چې مطلب نه ما سره کوم دغه د ټایپ کیبورډ دلته کومه کمپنی جوړ کړی دلته دا کمپنی جوړ کړی دی ماته چې پلگ انټو کیبورډ فور دلته دیس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی سیدا نو ماته سیکل ته معلومات راکوي ها نن ورځ درس کوم تاسو ریموټ اپلیکیشن ان ډیسکټاپ کنیکشن ولوسل سټوریج سپیس ټربل شوټینګ وينډوز میبیلیټي سنټر بیت لکر ډیپل پروګرام ایکشن سنټر شما اکسس سنټر شما سره فونټ شو کیبورډ شو دا تاسو کوم ولوسل بیا بل خیره بعدي ورځو کې په دې باندې سټپ بای سټپ کار کوو